أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم. وده جدره آياتو چې مخکې تیر سوي دي د هغه د ترجمې څخه فارغ سوي یو. اوس دغه ته ولاړه د خبره ایاک نعبد و ایاک نستعین. د دې ترجمه به داسې کوو چې ایاک خاص و تعالی ای الله نعبدو موږ عبادت کوو. عبادت نو خاص دغه لمانځه ته نه وایي، زموږ ورته په ذهن کې خو دغه راځي چې خاص تا ته عبادت کوو، معنا لمونځ مو خاص تا ته دی. په عبادت کې دعا راځي، په عبادت کې نظر راځي، دا ګرده دا حج زکات دا ټوله به د الله دپاره که نظر سړي د الله څه ما سوه د بل چا دپاره کوه چې د فلاني بابا دپاره مې نظر کړی دی، یا مې د فلاني نبي دپاره نظر کړی دی، یا مې د جبریل یامین دپاره نظر کړی دی. دغه په شرک راځي، ولې خو دا عبادت دی د بل چا دپاره دې وکړي. داسې رقم چې سړی کي چې د الله دپاره مې دغه نظر کړی دی، ثواب یې د فلاني دی. ثواب چې دا خلک چې وایي چې د فلاني دپاره مې کړی دی، که دی وایي چې دا د هغه دپاره ګر سره دی، خو غلطه ده. که په زړه کې هغه چې معنا ثواب نو زه هغه ته ورکوم، بره بیا شرک نه دی، بیا سیه دی. د عباداتو ثواب سړی و نورو خلکو ته بخښلی شي، که مړي که ژوندی کې هم بخښلی شي چې د فلاني دپاره دا ثواب دی. ایصال ثواب چې ورته وایي، یا د فلاني مړه دپاره، نو هغه چې دی دا نظرونه وو دغه نور عبادات ګرده تر نعبدو لاندې دي. نو خبرې ته به متوجه یاست. ایاک خاص تعالی نعبدو موږ عبادت کوو، و ایاک او خاص تا څخه نستعینو موږ کومک غواړو، امدادم د بل چا څخه نه غواړو. اوس نو دلته چې دی اوله خبر چې تاسې ورته متوجه کېږي، طالبانو تاسې په دې بیا ښه پوهېږي. د مخه ګرده صیغې د غائبې وي، اسم ظاهر چې ذکر سي حکم یې د غائب وي. الحمد و ثنا و ستاینه د لله الله لره، لکه الله چې غایب وي، نه دي لکه سړی وایي فلاني کاکا داسې ویل، فلاني کاکا داسې ویل، فلاني کاکا نو ګویا کېدل ته نشته، په غائبه صیغه یادېږي الله لره. کوم الله چې رب العالمین دی، چې د ټول عالم پالونکی و روزونکی دی، هغه الله چې رحمان و رحیم ذات دی، هغه الله چې د ورځې د قیامت مالک دی، اختیارداره یې دی، دی د هغه خاوند دی. اشه تر اوسه غایبې صیغې را روانې وي. اوس ایاک خاص تا لره، نو د مخه غایبه طرز روانو، اوس کې مخاطب دی. دې ته د تفسیر په اصطلاح کې التفات وایي. تاسې بیا په تفاسیر ورګډ سئ د خیره پوهېږي چې د کلام اسلوب طرز یو رقم روان دی، د غایب په رقم روان دی. یا پلا خطاب ته وایي تا داسې تا داسې تا داسې، یا ګاګې خبرې مخاطبي یا پلا بره روانه خبره تکلم ته وایي ما داسې کول ما داسې کول. دا التفات دی، د یوه طرز د کلام درې طرز اسلوب دی، یا پر غایب طرز روان دی، یا پر مخاطب طرز روان دي، یا د متکلم د ځانه څه غږیږي. نو د تکلم پر رقم خطاب ته واوړي، یا د خطاب پر رقم غیبت ته واوړي. دلته د غیبت خطاب ته ولې واوښتل؟ په دې کې یو تنبیه در لره درک، هغه دا ده چې مؤمن مسلمان چې پر لمانځه باندې ودرېږي، دی چې اول د وار د الله حمد شروع کړي، ګویا کې الله دی نه ویني الحمدلله ټول حمدونه الله لره دي. کوم الله رب العالمین دا صفت چې ذکر سي، په دې د الله نو کې وپېژني. کم الله چې هغه رحمان دی په دې دنیا کې پر مسلمانو پر کافر پر دواړو. کم الله الرحیم چې په هغه دنیا کې مهربان دی پر مسلمان نه پر کافر. بابا کم الله مالک یوم الدین. دغه صفات چې د یو چا ذکر کې باره لکه سترګو ته چې ودرېږي، برای ایاک نعبد. اوس دی مقام ته ورسېدی چې هغه دی ګویا کې خدای پاک ته دی ګوري، هغه د احسان درجې ته راغی. چې جبریل امین د نبی علیه السلام څخه پوښتنه کول، د اسلام پوښتنه وکړه چې اسلام راوښی، د ایمان پوښتنه وکړه دا راوښی، پیغمبر ورته بیان کړ. ول احسان پوښتنه وکړه، احسان څه شی دی؟ پیغمبر احسان و دغه ته وایي ان تعبد الله کانک تراه، چې ته د الله دغسې عبادت وکړې ته چې زه ورته ګورم. نو سړی چې الله ته ګوري، الله یې مخ ته ولاړ، نو دا به څه قسم عبادت کوي؟ ول عبادت چې دغه رقم کوي دغه ته احسان وایي.
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ام ته کني ویني دای خو دی ویني نو تم دای دغه سکه لکه ته چې ورته ګوره دغه ایاک مقام ته اوس متوجه سوچ د غیبت ولي واوښته د مؤمن شان دی چې د الله په دغه صفاتو کې دی هر کدای و دربدل چې د الله د صفاتونه زین تراله بار لکه دی چې الله ویني ورسیږي ګر سره قسم الله خو دی ویني نه مګر مخاطب کې دی چې مختمه ولاړ دی. نو دا وجه د چیش ته فارس چې د غیبت څخه خبره تکلم ته ولي واوښته چې ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص ته عبادت کو او خاص ته څخه کومک کو. سفیان وای په دا ځای کې برای د دې څه بل شی امزده کیږي سړی چې ذکر کوي الحمدلله 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 په معنی پویږي وای دا ذکر چې پر ژبه باندې را ډیر سبارل پر مزکه چې وګور لکه وڅ داشت وي یو وخت چې واسنه لانی خاشي خدای درابط درخي ولای پیښه څه ده یو ځای چې ایراو پرایل کړي او به پرایل کړي وس دلته دا چا وکړه دا شیا د اوبو د طبيعت چې په وچم زکه شیا شنه کی مرغي واشه پښنه کی د الله د ذکر د طبيعت چې د چا پر زړه راي لکه خپل بار انوار پر راوري د چې څومره د ذکر وکي د الله هغه صفات ورته منکشف شي چې رب العالمین اوه د ازما رب څونه غټ مربي دی د ګرد عالم تربیه کی دا سال وار انسان د خپل کور ته ګوري بس خدای دا شی را کړی دی خدای دا را کړی دی خدای دا را کړی دی بیا نو درغه نو چې د ډیر وشار سي بارانو په د انسانانو کې بابا د ګرد جهان د المر مربي ام دی د ستورو د ام دی د عطارد د ام دی د جبرائیل ام دی د ګرد مربي الله دی دغه انکشاف چې شرای بناس پر ذکر الله در الحمدلله ورسته رب العالمین چې یعنی دغه د پر دماغ را منکشف دي ابس د خپل کار ته وجوړي نفسي لکی الحمدلله دا ذکر جاری ساتي د الله د بل صفات روشنايي پر راځي بل در بچاو ته خلاص الرحمن پاغه پسی و پیژن هغه د دوام دی کی د الرحیم در بچا پر راځي په دې صفات پسی و پیژن بار دونه قدر سی بار بلاد څنګه پایته د خبرې چې اوه دا خو د قیامت ورځ لا ماجیک دي د نور کسی خو دی خواته پرېږدو ورسته بار د اداره کم سی دغه نو د سالک هغه مرید چې موږ ته وایي چې واقعي پیری او سپیګرات دغه هغه پای دی چې بار د الله پاک دغه د حجاب پردې لښسي ختمیږي خو نه د الله پاک په دغه نه د نور په پردو کې په اوازره پردو کې د نور پټ دی چې انسان یې په سترګو حساب نسي دی خو چې پردې لڅیږي لکه بلب چې د ډیرو پردو لاندې کې مثال داسې و بار چې یو ټکر نيسته کوي رونه کیږي چې است کوي رونه کیږي ورسته چې کیس بلب په پردو لاس پردې له اواري مگر سړی نسي ورته کتل دغه د سالک هغه درجه ده چې الله په پردو کې دی وویني مشاهده سی ایاک نعبد و ایاک نستعين برای ته خاص عبادت کوم خاص ته کومک وړ کېدای شي دا دوه مواجهه ما درته وویل چې پلا د غیبت خطاب ته ولي واوښته خو مال سړی چې کرا روشي په ډیرو صفات و پیژني بارله که ورته ګوري په فقه کې یو مسله ده د سلام هغه دي چې یو شی وسنسته خرڅي خدا بیع د معدوم د حرام مگر سلام په شریعت کې رواس وای په سلام کې دا خبره شرط چې مسلم په هیڅ ته سلام پکښ کې غنم دی چې څنګه غواړي په سلام باندې د دغه صفات ته ذکر کوي چې برادر کم څه چې وزور ته ګورم دا رقم غنم وي جړ وي د پلاني علاقې وي پلاني تخم وي دا مطلب یا به اوي یا به خوشکاوي دا ګرځي چې ذکر کې برسوي چې غنم پراته دي ابر پیسې وسور کې غنم پر هغه وخت کې 4 ساعت پر هغه باندې وخت ورور کې دا په صفات شی معرفه کیږي دا لا صفات کې څه دی دا مستوى معلوم دي لکه خطاب چې ورته کوونه نو درېمه خبر هغه بیا دا په ترجمه کې دا ولي ورسره وای چې خاص ته عبادت خاص تاسو کومه خور دا خاص توري دلته کومه دا بیرته هغه په خواني زور قانون دی چې یو شی چې حق ده دغه اسکه مقدم ذکر کې مؤخر کې حصر پیدا کی یا مؤخر کې را مقدم کې حصر پیدا کی دلته اصل جمله خو دې خو فعلیه ده نعبد مج عبادت کو کستا ونستعينك ونستعين مشكو مقور كستاڅخه اغه مفعول به متصل د نعبدو سره مشرتی دي مش غوښته چې سره جلا کو حصر په پیدا کو بارم اغه کده نعبدو سره جلا اغه کوم د نستعين سره جلا کې د مخ خو نعبدو ک نستعين ک صيغه خو اصلي عرب دغه سوای مګر الله عز وجل سره د سر نازله کړه څه د پاره کابه بار په چاره د مخ کې پر نعبدو نو کاب خو به ضمیر متصل چې را د مخ کې په شاب شه مشله یوازې نه لري خو زاریږي ایاک د منفصل ضمیر بار زنجیر کې هغه ایای ورسره مرګري کې چې ایاک څه ان وس ایاک هغه کدی په ایاک اوشتي دي چې د جره د مخه کې وس خامخه حصر باید کوي چې ایاک خاص ته پاره نعبد مج عبادت ابل کوم دا غره کم دي خو نستعینو کو چې تر نستعین د مخه کې یوازې کله کوی کدي خو ضمیر متصل دی خو متصل په چاپ سي اتصال غواړي ان خو اتصال یې نشته دلته
خپل عامل نشته دلته ابرج هغه یا راوړي ورسره دی مشلو چې یا که خاص ته چې حکم مازی ودرېږي منفصل ضمیر ځنې جوړ خاص ته نعبد نستعين ستاسو څخه مش کومک د کومک مسلې تفسیر راځي عبادت خو ګر سره غیر الله ته ناجایز استعانت چې د چا څخه غواړي استعانت دوه قسمه دي یو ما تحت الاسباب دي یو ما فوق الاسباب دي. ما تحت الاسباب دا دي لکه سړی چې نسی ولاړ دی چاته لازم درته چا په کومک را دا نه دي حرام دا نه شرک دی بابا خو اسباب دی بلا سره کې ما به پورته یا یو چاته وته خو نه کې وبرک ترجم وبمیک اخو یې چې هغه دي سړو به دراوه به خرابې کې زبې وچر یا چاته پر سر مې درد یار تای ګولې را کړې وای دا سر د علاج را وکړ ډاکټر ته ورځي دغه شیان جائز دي مګر الته به دې معقده دغه چې مؤثر حقيقي ولاکه یا ډاکټر دی ولاکه یا د سړی دی مؤثر حقيقي الله عز وجل دا نو مازه سرسری کومک د بل چا څخه غوښتل کړي یو ما فوق الاسباب دي اڅ شی لا نسته کلندر باچا ماته وس سړی ته کلندر باچا پتا څه وکړي خو هغه دي د اسباب نسته چې تا ویلي پورته دي کې ما فوق الاسباب کومک چې دی هغه د الله عز وجل په اختیار کې الله پاک چې د چا کومکونه کې هغه اسباب ته ضرورت نه لري چې وای کن فیکون چې څه بس هغه کیږي نو دغه اولیاء او چې ګاګي خلک غیبانه امدادونه غواړي پلانې را رسېږي پلانې کومک را وکړه پلانې دسي وکړه په دغه شیانو کې بار د انسان عقیده بربادي چورته چې هغه ته حاضر دی یا نو ته د جزا چې ناره ورکې دغه ستاره هغه ځای څنګه کومک وکړي خو مرمدار ته هغه قدرت چې هغه د الله خصوصیت چې د کون په یکون په امر باندې کارونه کوي ته هغه وده ته ثابت چې دغه ځای څخه امرونه وکړي چې ما کار وس نو دغه چې بیا دی غلط دی د استعانت بیا جائز نه نو ما تحت الاسباب خو جائز سو چې جائز فهغه کې به جمع عقیده دغه چې اصلي موثر دغه شی نه دی دا سبب لکه ډوډۍ چې مشهور دغه معقده ده چې اصلي موثر ده نه ده ک الله پاک د مړوالي صفت نه است کې دغه ډوډۍ په پجولو جوړ خوري نه به مړېږي په ټنو وب بچي په لیټرو وب بچي نه به وبېږي دا موثر برته الله دی په د اسباب عادیو کې هم تر اسباب چې ورپورته سول هغه نو کداغه رقم چې امداد غواړي چې غایبانه دي ګر سره امداد نه غواړي برخنو هغه د چې بار شرک ته دریږي نو دلته د استعانت حسر کې چې ایاک خاص تاسخه نستعين وش کومک غواړو کوم کومک هغه مسیر حقيقي چې بوله هغه حقيقي کومک د الله په لاس کې دینو د اولیاء څخه کې څوک غواړي سم د مرتحاضري چې وایي ته ما کومک وکړه ما ناز ما په بارک الله پاک دی التجا وکړي دواره پښکوا دا رقم هغه بیا دغه رقم مسیر حقيقي بدای نه بوله دا ولی بد الله د فار یو ذریعه بوله د استعانت مسله خورا اوږده ده روح المعانی به خډیر اوږده کړي دا فقط خلاص ترته وایم پس اهدنا الصراط المستقيم اهدي وشي يا الله ناو مشت الصراط لا المستقيم الستالر الله پاک ته خدالار راته وشه ګوره په دا محسوسي لار کې چې سړک سیده یې ورڅونه وسای او غدر دې ځاپري شي ویني فصل شل کې روان فزر کې خار لا نو دلته کله د پاکستان سړک چې پر کیلومتر لکه مار پیچلي دای بار اریان دي خدای بل مور درک نور مانیر چې بل روان دي کنه دی روان مستقیم لار کې دغه صفایي د اسلام لار دغه رقم دلته هغه سیده سړک چې یو نوع کې جملې پکښه او شبردار سړک الله دغه سړک راته وشه چې سیده متاته و درې پښتني ضرورت نور نه چې پر کوم کجګر کاکس دي وشه نه و مشته الصراط لار کمل المستقيم هغه سیده لار د چا لار صراط الذين انعمت عليهم صراط لار الذين دهغه کسانو انعمت چتا انعام کړی دی علیهم پر دې دوغه کسانو لار راوشه هغه کسانو څوک دي غیر المغضوب علیهم غیر المغضوب چې غضب ندی سوی علیهم پر دې ولا ضالین او ندی گمراهان لار ورکی دا غیر المغضوب علیهم ولا ضالین دا بدل د الذين څخه دی هغه چې مخکې تیر سوی دی صراط الله راته وشي الذين د هغه کسانو انعمت چتا انعام کړی دی پر دې دوغه کسانو لار راوشه چتا انعامونه پر کړی دی هغه نو څوک دی هغه کسان دا بدل دی غیر المغضوب علیهم چې پر دې غضب نه دی سوی ولا ضالین او نه پر دې نه دی لار ورکی د سی بیا نه ترجمه کوي چې غیر المغضوب نه لار د هغه کسان دلته لار بنور سره چې نه لار دلته نه لار سکی ولې خدای چې دی د الذين د پاره په الذين کې خبره چې د الذين هغه کسان چې پر دې غضب نه دی سوی دا کوم دا رقم دي چې دا د عتب ته پاره چې الف صراط وسر مکرر دي چې بیا وسر راګرځي کله راګرځي له په تقدیر کې غیر صراط المغضوب علیهم دا د تقدیر بار غواړي کله وسر ورځي چې توای چې نه لار هغه بل بیا دا چې غیر ما سوا صراط د لار څخه المغضوب علیهم دا مغضوب علیهم کدا اسمه خبرته متوجه است
ترجمه دوه رقم اسول. هغه ښه ترجمه دغه ده چې د صراط دلته بله لار ورسره ذکر نه کړي. بروا غیر المغضوب علیهم چې د الذین څوک دي چې غضب پر دوی نه دي سوی، والضالین چې د الذین هغه څوک دي چې دوی ګمراهان نه دي. او کته داسې کوي چې نه لاره د هغه کسانو، دلته بیا د غیرو د مغضوب تر منځ لاندې بیا دلته په دغه کې مضاف غواړي چې غیر صراط المغضوب، نو مضاف ته ضرورت نشته. خپل تفسیر بیزایی وایي دا دغه الذین د پاره چې دي یا صفت کوي یا بدل کوي. ځینې نو په صفت کې لا سوال ورګي چې غیرو خو نکره دي، کله د معرفت د پاره الذین خو معرفت د صفت کړه واقع کیږي. داغه جواب دا دی چې غیرو خو توغل په ابهام کې لري، مګر نه کدي چې چاته مضاف څه چې داغه د پاره زګي واحد و بر حکم د معرفت ګرځي د معرفت لري. لکه سړی چې چاته غیرو کما سوال ستاسو ما سوا بر معرفت خو ګرد خلک ساده ما سوا هغه برابرات شول. دلته د مغضوب هغه ذات چې دی مقابل چې دی هغه انعمت علیهم ولاج دا مغضوب د غدالین شه بس په غیر باندې هغه معرفت وش بیرته هغه ځنی مراجعه هغه د فارس صفت باره ګرځي. نو ادا یو نحوی خبره سو ما درته وکړه. وسره دې خبرې ته دلته غټه مسله ده په دې ځای کې چې ش الله ته خو تا خواست پیش کی، خپل درخواست ور وړاندې کی. الحمدلله د سورت په نومانه کې درته شوول چې یو نوم یې چی شو تعلیم المساله، د سوال د شوولو طرز چې علاوه د چا چې سوال کوي دغه ګوره د خدای څو نسبتونه بیان شو. بیا دا په مابین کې دا غاړ ورته چې خاص ته عبادت کوم ستاسو کومه غواړم بل چا څه نه غواړم دا ګرځي چې دی وکړي وسه هغه د جې په خپل سوال باندې ځا پر راپورټ شروع ته غواړي چې دا دوری کېږي درته عاجز کېږي. خدای پاک د صراط مستقیم خواست کوم دغه یو ورزه درته لرو چې مشته سده لار وشه په دې وسمانه کې به به مزاد واډیرو چې د جن لارې دغه صراط وې کې بیا درته چې اریان چې وس د زمړي پیری دي دا وس بلا دي په خلکو لکه شیطان په رنوځ په بل لارې درته کشي. نو دلته مال دا خاص چې وکي نو خبره خلاصه دا څه کې چې صراط الذين انعمت عليهم د هغه کسانو لاره چې اتا انعام پر کړی دي. وای الله رب العزت په دې کې دغه غټه نقطه مؤمنانو ته ورشي هغه دا ده چې دلته دوه شیان دي ملاسه، یو چې دی رجال الله دي، یو چې دی صراط الله ده. د الله لاره د تسلط لاره غواړي مستقیمه لاره خدا د الله لاره ده کنه ده چې د الله لاره چې د الله رجال نه ولا کې پیدا کی. قران دې یې خبرې ته کدای سم متوجه است چې مشت صراط مستقیم او صراط مستقیم خدا قران درته دا ولي الله ورسره وايي چې صراط الذين انعمت عليهم دغه کسانو لاره چې تا انعام کړی دي. دا په دې خاطر ورته وايي چې دغه قران کې دغه رجال الله چې د الله والا خلق دي کې د دې سماسه او قران وای ولا بلک حق ته ورسېږي. په قران به کافر درته جوړ ته چې ما څونه شکار کړی زموږ نو بس دا یو قران شریف مراتین کړی دي بس دا نو نه لکه نور خبرې نن د باور نه دي دا سړی وای کو پرته دي. ته په قران کریم د چا د خلیه سره ټینګي دا هغه کسانو چې الله انعام پر کړی دي صراط الذين انعمت عليهم کتاب الله بد اهل الله سزده کوي. دا قانون دی استادان هغه د بل چا سره نزد کیږي. ته بدانه یا شکر وس خو ګرد خلق بناجي سواج از د نوښتا ویلای سي هغه د تعلیم مدغونه کړی دي. قران شریف په پښتو امستا په اردو امستا په انګریزي امستا کرای بیرانی سم خپل بل زملان په کوټ ورته کشه شکر هغه دی اردو په تاوایو چاپسی دی پښتو په تاوایو چاپسی ورته کشه بنه په خپل کور کې ملام خپل شیان وزن زده وای د دې د مثال لکه سړی چې ولر څه د ډاکټري کتابونه په پښتو نشته په انګریزي نشته په اردو نشته د ډاکټري کتابونه کرا په بازار کې راني سکور ورته کښینی معاینه خاله خلاصه کې هغه د غوږو د راني سي هغه ټلسکوپ چې پر ځای وو پر ځګاره ورږي چې نه بس په ګوري بس علي فشار شل چې دا بار ډاکټر دی خلک ورځي دې فنزوس ور په کې ورو کتابونه مې ګرځ راني ویل خلک وایي چې ورنشي سیدی د سپیرو ګوري به ورځ در کې سر به په جوړ مګر بل ورځ بس راوي وځلې نو دې پر ځای چې کلی آباد کې دې کلی ولاک آباد کې اجره آبادی مړي بده د غیر روان کله خو هغه د کتابونو راني ولې جوړ تفراتی یا دا نور خلک د ازوی ولې شاګردي خو سکول دی په وای چې د ولسمه اخلاص کې بار به زو راځه استاد ته د انجنیری کتابونه درانه سم مرتکشه خپل انجنیری دی اوس کولای شي نس کولای کتابونه اجسته ولې خو د انجنیری اهل چې بیا دي د استادانو څخه دغه کتاب چې وای پر لار دی سمیش یو ډاکټر دی شاګرد نه دی برای راتول د پاکستان په اپریشن خانو کې کوم کسانو کار کړی تعلیم نه دی کړی کالج نه دی ویلي وای چې راس زموږ دغه ډاکټرانو چې دلته فارغ شوي په اپریشن کې تکړه اجازه سره دي دي خلکو عملی کارونه نه جز کړي فقط سبکان وي بالا پر غورځېدل دي دا بل چې عملی لیدل دي کتاب نه دی معلومه ګرځي چې ابک وکیا کار خو دلته د استاد د وزارت لاندې دزده کړی
په کتاب کې ټکي په ټکي نه دی ویلي، اول ټکي په ټکي ویلي دي، مګر چې استاد سره نظارت لاندې کار نه دی کړی، خپل راغورځېدلی دي بره ویزې کوم هغه کار ورته عاجز په اپریشن کې بره لاس هغه نه شو کار نشي کولی. دغه رقم د معماري و د تعمیران چې جوړي د دې کتابونه ستا بیانونه یې ستا د خامقدوزي دسته، مګر هېڅوک چې د استاد سره نظارت لاندې کار ونه کړي کمال ته نشي رسېدلی. الله دغه درته وایي چې په صراط مستقیمه کې هغه وخت ته تللی سې چې د صراط الذین انعمت علیهم د خولې یې واورې. نو اوس ځینې کسان سته ډاکټر صاحب پلانی، انجینر صاحب پلانی دې تفسیر لیکلی، پلانی ډاکټر تفسیر لیکلی دي، د دوی د تفسیرو چې وګورې خلاصه یې دغه د مسلمانانو د یهودو غلامان کوي. د قرآن ګرد آیاتونه دی کشي هغه د غربیان وخواته پر هغه رقم چې دوی پر دماغ اواره سي. اخو دلته دا غزا د کوم خوا پیور شو، قرآن یې ولیکي، په جلدو یې ولیکي، ګرد یې ولیکي، مګر د دې پر ځای چې خلک هدایت راوړي، خلک غورځي دغه د امریکا ولمونی کې ورغورځي، د غرب ولمونی کې ورغورځي، د غلامان چې جوړي د کومه ځای دا غزا ورته پیور شو چې قرآن یې د اهل الله سره نه زده کړي، قرآن یې د رجال الله سره نه زده کړي، د الله والا خلکو څخه دا نه زده کړي، خود دې بر خپل ځان ورته جوړېدلې دي چې ترجمه پر کړو ورته هغه کې چې د پر دماغ ډیره برابر او بس دې د ښه ترجمه ده، چې د عقل سره ډیره برابر او د ښه ترجمه ده. زموږ دین خو ګرځي یوازې عقل نه دی، اگر چې عقل کې اساس دی پر هغه باندې بنیاد دی، ولې کله په منځ مکلف خو عقل بنیاد مګر ځینې ځایونه به دا رقم چې عقل عاجز سي دی به الله ته تسلیمېږي، چې بره دلته عقل نه چلیږي، بحث دلته چې الله وایي هغه رقم څه کوه. نو ډېرې معجزې دي د نبي علیه السلام باره دغه روشن فکران چې دا تفسیرونه کوي د هغو څه منکر دا نو کېږي دا نو کېږي دا نو کېږي، دی غواړي چې هغه معجزه همداسې پر عقل باندې اواره کړي. بابا خو ورته معجزه وایي و دغه ته چې خلک ورته عاجز یې نیسي کولی، عقل ورته عاجز یې نیسي کولی، الله یې خارق العاده کوي. نو دغه ځای ته نکتې ته کېدای شي تاسې اوس متوجه سوي یاست چې خو د الله پاک څه فقط دغه خواست کړی چې اهدنا الصراط المستقیم، الله موږ ته سیده لاره وښه. دا یې څه کوله چې صراط الذین انعمت علیهم، چې الله د دې د خولې راته وښه چې خطا نه وزم چې پر بله باندې ولاړ نسم. نو د اهل الله والا څه به تاسې د قرآن کریم ترجمه کوي، هغه به ځینې زده کوي، که چې د اهل الله والا څه نه کوه د هغه قرآن به دې ویلی، د هغه قرآن به دې بلې مختوري دغه رقم به وي، ولې پر غلطه یې بیا قرآن کریم چې دی چې پر هغه خوا کشف پر هغه خوا در سره خو نازل سوی کتاب برای تعویلات ورکوي، پر رقم یې کوي. اوس دا صراط الذین انعمت علیهم څوک دي؟ دغه اول چې موږ معلوم کړو چې دا خلک څوک دي. په قرآن کریم کې په سورة النساء کې چې دی الته یو آیات کریمه دی، دا 9 آیات الله پاک داسې فرمایي ومن یطیع الله والرسول، که چا اطاعت الله او د رسول وکړي فاولئک دا کسان چې دي د چا سره به ملګري چې څوک د الله او د رسول اطاعت کوي مع الذین انعم الله علیهم، دا به د هغه چا سره ملګري چې الله پر هغو انعام کړي، هغه منعم علیهم وصدر شی من النبیین چې هغه عبارت د نبیانو څخه دي، والصدیقین چې هغه خاوند هغه صدیقین دي چې د الله سره په واده کې رښتونی ختلي دي، والشهدا شهدا دي چې د الله په لاره کې شهیدان سوي دي، والصالحین او صالحان دي، وحسن اولئک رفیقا. الله وایي د دې خلکو سره چې ته ملګری سې دا خو نه ماضي ملګري ولا کړي چې نبي دې ملګری دي، صدیق دې ملګری دي، شهید دې ملګری دي، صالح دې ملګری دي، او ته په ورځ په قیامت کې د دې په ډله کې روان شهید نه د شهید په ډله کې روان. دا هیڅ خبره فائدې است. الله وایي منعم علیهم دغه څلور ډلې، نو دغه دلته چې قرآن وایي چې وایي د هغه انعمت علیهم لا راته وښیه، معنا د نبیانو، د صدیقینو، د شهداو، د صالحینو دغه څلور خلک قرآن شاهدي ورکړې ده چې دغه صالحین دغه منعم علیهم دي، دغه صدیقین دا منعم علیهم دي. نو اوس د هغه آیات په رابط په دې پوه شواست لاره راته وښیه د هغه چا چې تا پر دوی انعام کړی، انعام والا څوک چې دغه څلور ډلې دي د دې لاره دغه اهل الله خلک دي، د دغو صلحاو صدیقینو څخه بیا زده کوي چې د الله سره په چا منافقت کې نه روان، چې په خوله یو رقم وایي هلته بیا د کافر په بغل کې ولاړ. دا رقم دغه نکتې ته به تاسې پام شوی چې د ځانه به دین نه زده کېږي، چې هر څه وکړې د ځانه څه دا کار نه کېږي. که تاسې وایاست چې یا قرآن شریف دغه رقم کافي دی، د الله رب العزت نبیان دي 140 زیاتو کم چې دي، ته ما ته داسې راوښیه یو ځای داسې نبیان راغلي دي چې مستقل کتاب نه لري، د هغه مخکې رسول د هغه کتاب ورسره بدرګه کوي، لکه نبی علیه السلام نه وایي انبیا د بني اسرائیلو، وایي زما د علما د امت علما دا رقم دي لکه څوک لکه انبیا د بني اسرائیل. ولې خو انبیاو کې د بني اسرائیلو دا رسول به یو، دا نور هم نبیان وحي ورته کېدی، خو د کتاب خلکو ته تبلیغاوه. نبی علیه السلام وایي زه نبیان نور نه لرم، زه اخر نبی یم، خو زما د امت علماو څخه هغه کار اخلو چې زما سره به دغه کتاب دی بدرګه کوي، خلکو ته بیا وایي را سره نشري به هر یو به په خپل ځای کې د راډیو د سټیشن کار وکړي، د ځانه شی نه شي ویلی، خو هغه کتاب چې پیغمبر راوړی دی به نشري. نو چې په دې تاسې پوه شواست چې داسې نبیان سته چې نوی کتاب نه وي ورسره،
اشه دا بل رقم یې فرض کړه داسې کتاب شته چې نبي نه وي ورسره چې الله دې خلکو ته کتاب را لېږلی چې بس دغه کتاب دې وایستې نبي نه غواړي خپله ستاسې په ژبه دی په ګرده جهان کې نشته داسې کتاب نه دی اسمانه نازل سوی چې استاذ دې نه وي ورسره نو د دې خبرې څه دا معلومه سول چې دین چې دی چې په کتاب کې یې عمل نشي په کولی چې استاذي یې زده نه کړي دا رامستبون کېدای شي ستاسې پام سوی داسې نبي شته چې کتاب نه وي ورسره نو چې خلکو ته تبلیغي د هغه بل مخکې نبي کتاب مګر داسې کتاب وښیي چې نبي دې نه وي ورسره دا رقم نشته قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي لقد انزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم په سورة نور کې 40 آیات وای الله آیات نازل کړي دي د قرآن کریم چې مبینات ښکارا دي دا مې نازل کړي او الله پاک هدایتي هغه څوک چې د خوښ شي صراط مستقیم ته په دا یو ځای کې احسان ذکر کړي چې الله دا دي آیات نازل کړي بل ځای وای ولقد من الله على المؤمنين په سورة ال عمران کې 33 آیات په تحقیق سره احسان یې دی الله پر مؤمنانو پر کومه خبره کې اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم هغه وخت چې په دې کې رسول د دې د ځان وسره واسه دا په احسان کې ذکر کړي چې بنا کې کتاب ستاسو سره وای قرآن وای او رسول نه وای په دغه کې قرآن عمل نشي کولی د قرآن کریم رهبر او لارښود بیرته څوک دی رسول دی د خپلې چې څنګه تفسیري هغه رقم بکې د ځانه به تفسیر نه کوي هغه کده ځان سړي کولای هغه د پیشلمي په باره کې آیات نازل چې الله پاک ور فرق تر هغه وخت کوي حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود د سپین سپرسي او توس سپرسي سره جلا کیږي صحابي عربي دي عربي نسل دي بلاد وی انسی پیدا کړی و تور یو سپین در برشتل انجی به شي په تلتک کې به ورته کتل چې سره جلا سوي نو د خپل خوراک ولا څه غذا او خرماوي راستي خوري بار خبرو چې سره جلا وشه بار بدلو دروځه شروع ابي خلک ټول چې داسې اسانه روزه ده منه ورځ را باندې لاړ څنګه کیسه ده بار نو دغه د توري انسی چې خاله وای چې توس پرسي اوس مر سره جلا سول بس بار خوراک باندې ازي هغه وخت بنده و بار پیغمبر علیه السلام انک اذا لعریض قفا بار خوراک بردار څټ کړي د دې دوا ترجمه شوه یا بردار څټ دا معنا چې الله پاک د خدای بنده شپه اوس پیجه یا دینو تابر تر شپه اوس پیجه نه کړی دونه څټ تل دلی په ګرد اسمان کې شپه ورځ نه ځایږي ته ورځ سپیجه او شپه در څټ لاندې دا یو معنا او بل د دې په دا وطن کې رواج دا رقم چې څوک نو کې نه پوي بر خلک وای نو څټ وژې سره پندي نو اذن انک لعریض القفا دا معنا چې سخت نه پوي الله څوای ته څوای ګور هغه دی عربي نسل دی مګر په ترجمه کې خطا وته پیغمبر براو د سپورسي سمراد هغه سپیجی چې سپورسي سپیجی تور سپورسي شپه د چې د شپه ورځ پر لجلاس دغه دریاتي دغه کیسه ده وو نو ګوره چې د پیغمبر د خلیز دنه کې د اصحاب د خلیز دنه کې د تابعین سیاس دنه کې پر ازر نسل پر نسل د علماء څخه په قران کې چې عربي خطاوز نو د عجمي بد عالم نو الله د احسان په توګه پیش کړ چې الله احسان رجی پر مؤمنانو په کومه خبره کې چې راوایسته او په دې کې یو رسول هغه د دوی د نفس څخه دی هغه رسول څه چل کی یتلو علیهم آیاته ويزکیهم چې هغه پر آیاتونه د الله تلاوت د مازی تلاوت مسوا ويزكيهم او بیا د خلکو تزکیه کوي د شرک څخه پاکي ويعلمهم الكتاب او دې کتاب نشریهم ترجمه امر تکي والحکمه او د پوهې خبرې چې هغه سنت پیغمبر هغه حدیثونه دی هغه ورته شي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين کڅم دي د مخه په ضلال مبين کې نو په یو سلو شپږم آیات کې د سورته ال عمران د رسولانو احسان الله پر انسان باندې دي او په هغه مخکې آیات کې شپږ سلوشتم د سورته نور د آیاتو احسان پر دي دا دواړه جوړه ما ول را روان دي د قرآن کې په دغه ځای کې هغه ته اشاره ده چې یوازې یو کار نه ورکی لکه د مثال په تور د سی بیا پارس چې زما سترګې ړنګي کتاب دې پروت د لمر رڼا دې ښکار نه کوي یا د مثال په تور زما سترګې بنا دي کتاب دې پروت د لمر رڼا کار نه کوي دا بل ډول لیکل زما سترګې چې دي دا دې جوړي مګر لمر نشته زما سترګې کتاب څخه کوم دي چې کار کوي خو بیا نه کوي دا ګرد غواړي سترګې به دې جوړي کتاب موجود بل رڼا به موجودي برابر نو تکار ځنی اخلي نو زموږ ستسي دا دماغ چې بصیرت فعاله دا به زموږ سترګې قرآن کریم کتاب دی پیغمبر مرد دی چې هغه المر سره جوړه نه کې ستا دماغ دی یک کتاب دی پروت ولا کا کار نه واخ لکه ما لکه دلته کتاب الله پروت ستا سترګې جوړ دي مګر نه بل لفظ نه المر ثابت په توره تاریخ کتاب را کار نه واخ کار نه اخته کیږي نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام و مشتد چا کار راکې د بلپانو کار راکې نو دا دوی پر لجوړه دي بس دا به اصلي اساسي کې د ګرد عمر لپاره کې الک شاګرد دی اهل الله ولا تیوارو چې هغه د استادانو د مبارک استادانو څخه د وجه باخت جنډه نقل شوی نو هغه پر صراط مستقیم برابر ولایسي
او که دغه سی و چې هغه د خپل د اوسنی روشن فکران قرآن شریف خوای تفسیر خو کوي مګر ته چې د تفسیر ته کښېنې ما ورته 2 کاله بعد بار د خپل انګریز دماغ یې هغه رقم قرآن شریف وایي. اوس کفار دغه کوشش کوي. ذاکر نایک څونه مشهور دی، دا چا مشهور کړی، د ټلویزیون چا ورور کړی، خو دوی غواړي چې دین په نامه باندې ولاړې غربي نظام ته واړي. دا کفار دغه رقم کوي، پیوندونه دلته وسلګي کار کوي، بس په پتلون په نکټایو درې چې درته ولاړ دي قرآن وایي چې سوال پکې جواب درکړي، دا هغه رقم کوي. د قرآن هغه طرز چې غیبانه قبله چې ورته دلیل مجل د غواړي زما قبول دي دا رقم، هغه طرز د خلکو د دماغ څخه باسي. قرار دغه سي ملایم مسلمانان ځنې جوړ کی چې پر کافر باندې ګردون بر دی جوړ خلاص بر سره جوړ سره راست قرار کړه. نو دغه ځای ته په مفهوم صراط الذين انعمت عليهم ولي وایي چې قرآن به د منعم عليهم د خلکو د خلیت زکه کې سره جلا کړه کار نه درکې، بیا د هدایت ذریعہ نه ګرځي. بیرته ترجمه ته راځه. اهدي وشینا ومشت الصراط المستقيم سدلا صراط لار الذين د هغه کسانو درته وشي انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم پر دوی پر ځایونه چې پر کړی دی انعام چې پر سوی دی هغه څوک دی؟ هغه خو اصلور ډلې وي چې انبیا دي، هغه صدیقین او صلحا دي، شهدا دي. د اغلا غیر المغضوب علیهم نه چې غضب سوی علیهم پر دوی هغه نه یادوم. دا الذين انعمت عليهم هغه څوک دی غیر المغضوب نه غضب کړی سوی علیهم پر دوی چې د دې سمرات په حدیث کې راځي يهود مراد ولا ضالین او نه گمراهان لار ورک. د مغضوب د غدال دا فرق دی. مغضوب يهود ته ولي وای يهود سم دم په ځړ کې دا خبره پیژنده چې دغه په خدای نبی دی، دغه کتاب د قران کریم دا د الله کلام دی، مګر په قصد حسد څخه ایمان لري. نو الله مغضوب علیهم چې په بزرګانو په خنزرانو باندې واوښته غضب پر دی باندې وس. یو دا دی چې د ناپوهی څلار نور معلومات بار پر بل غلی بارنو چې ناری ور ویم نه راګرځي. په نصارا او دغه ټوټکا سوي دا غدال د لار ورکې د څه حسد د سره نسته لکه د يهودو سره چې ګرځي سم دم جوړ ته چیرې پر هغه سره به روايه نه دي منه. ته کدا نه پښتانه ګای باروي وای چې دا وینم جلاجي والا کوي، چې دا وینم جلاجي والا کوي. دا اوس خبره ده بره خو حسد د ترشکار کوي. دا يهود دغه رقم دي چې دا وینم جلاجي والا کوي نه معنا چې سم دم په حقانيت کوسم زه اقرار نه پکاو. نو د غدالینه سمراد نصارا او د مغضوب څخه مراد يهود سواله. نو چې موږ الله عز وجل په یو حدیث قدسی کې نبی علیه السلام نقل ځنکې د الله څخه وای چې د قسمت الفاتحه بيني وبين عبدي. حدیث شریف چې دی حدیث د بخاری شریف دی، د مسلم شریف دی حدیث قدسی. په مسلم شریف کې حضرت ابي هريره روایت کې د نبی علیه السلام څخه چې الله وای چې ما د الحمدلله زما او د بنده ترمنځ به شله. نو څنګه دا حدیث اعلان وای برای چې بنده وای الحمدلله رب العالمین چې دی وای چې الحمدلله الله عز وجل حمد عبدي حمدني عبدي زما بنده زما حمد وای. او چې په سیب سوای چې الرحمن الرحیم آیات کریمه چې وای هغه مخ الحمدلله رب العالمین برای اثنى علی عبدي زما عبد فرما ثنا او الفشوش معنویات چې مالک یوم الدین وای برای مجدني عبدي هغه دې زما بنده زما بزرګي ولوي بیان کړ چې د قیامت ورځ پاتې چې غټه ورځ د ګرد یوازې زما او خاوند امزه پچای امزه. نو ګوره پر الحمدلله رب العالمین علاوه زما حمد ګور د الله د فارش چې الرحمن الرحیم سوای اسنا علی زما ثنای وای چې مالک یوم الدین علاوه زما بزرګي بیان کړ د درایات په دې خاطر سو. پس چې بنده ایاک نعبد و ایاک نستعين علاوه وای هاذا بیني و بین عبدي دا مو سره نیمیس د آیات مو سره نیمه کې ایاک نعبد د بنده سو و ایاک نستعين او ایاک نعبد د الله د پر چې الله ست عبادت کو و ایاک نستعين او ست څخه مش کو مک ور وای دا زما د ترمنځ نیمایي خودي ولعبد ما سأل. خدای دلته دا وایي چې ایاک نستعين سوال راته وکي الله وي نیمه ځان ته کې نیمه ماته کې چې عبادت خو ته کوم نور شي نه غړد چې بل خبره ده ځان ورای کو مک ور الله وي دا شی زور کوم. نو دا د ما بین آیات سلکه د ترازو شي نه دی یو په لجه خاتم درې آیات ده بل لجه خاتم درې آیات ده فارور درې آیات کې څنګه وای اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا ګرځي چې وای الله عز وجل عبارت دا چې دا ګرځي د بنده خپل خاصونه ګرځي پکې زما د لپاره پکې کیږي. د اهدنا الصراط المستقيم څه چې راونه دا خاص د بندس خپل خاصونه پکې خدای سره د لار راته وشه دا کسانو چې انعام پر سوي دي چې نه مغضوب دي نه ضالین دي د الله د فرق کوم شي پکې کړاله. نو دغه ایاک نعبد و ایاک نستعين هغه درې آیات خاص د الله تعالی په صفات کې روان دا د مابین زغه د بندم خپل خاص پکې او امید الله تعالی لوی بیان کړی چې ته عبادت کو. دا نور درې سره آیات چې هغه د بنده په خاص په اړه لري. کته د خدای آیات زنه وینم خودوه
اهدنا الصراط المستقیم دا یا صراط الذین تر پای دا دوا بل ورځ مې درته وښول چې د امام صاحب پر مذهب یو آیات دلته دی چې انعمت علیهم دا د 5 نقشه چې ورلره ورکې و دې ته د کوپی آیات وایي نو ځکه دا د آیاتو په تعداد کې برای اختلاف راځي نور امامان اوغه دي د صراط الذین څخه ورسره ولغدالین ما آیات ختم کړي امام صاحب یخو انعمت علیهم دلته یو آیات سو د غیر المغضوب علیهم ولغدالین سره ورسره بعد بل آیات سو نو دا حدیث قدسی په مضمون پوس واس چې الحمدلله د الله او د بنده ترمنځ تقسیم بل خبر د امین چې الحمدلله خلاص سي امین ویل سنت کې په المانځ کې د المانځ د باندې ارزای چی د امین معنا څه ده امین اسم فعل دی معنا ظاهره صورت د اسم دی په معنا کې د فعل په معنا سره دی غداري چې الله پاک زموږ د دعا قبول کوي استجب دعاءنا یا افعل كذلك لکه مشتوي خدای دا غسر سره وکړه انا ملا بر لاس ورته کړي خدای دا وکدا وکدا وک ام خدای ګر سوی امین خدای دا غسر سره وکړه لکه دی چې خدای دا غسر سره وکړه امین دا ترجمه ده او ویه ام سنت حدیث راځي حدیث بخاری شریف د ابو هريره صدام روایت دی چې نبی علی السلام چې امام په قرأت کې وایي چې ولغ دالین تسګر د امین وایي فإن من وي وملائكه الامين وایي فمن وافق تأمين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه دا چا امین ویل که د ملائکه د امین سره برابر شو الله کی ګناه یې ګور بخشي په مضمون کې دایس پیدل یاست پیغمبر څوای چې ملا وایي ولغ دالین ملا خو امین وایي تسګر د خلق وایي امین د څه د پاره واس برل ملائکه چې دلته ولاړ یغم امین وای نو د ملائکه د انسان امین کفر له برابر سو الله ستیر ګناي بخشي نو د امین مستحب شی دی خو د قران جز نه دی دعا ده کله چې په خبره تاسو وسپوسي امین هم د قران کریم کلمه ده هغه نه د پرولغ دالین الحمدلله خلاص اسوله پر جزای باندې هغه امین چې دی هغه فقط یو دعا ده خو سنت چې په دغه ځای کې ځای سي په مانځ کې ما د سره مرګري کیږي نو د الحمدلله تفسیر خو خلاص آیاتونه یسوس او موږ دا خو چې دی هغه کتاب دی چې مطلوب دی په دې کې د اشاره بل کتاب تندر کې چې هغه کتاب عمر سره وګوره اسمانونو څو وږي خو د جهان را سره خېدلی پسې خو عرش کرسی دی هغه په اسمانونو کې په قران کې او اسمانه سبع سماوات وږي دغه وږي چې معنا دا هغه جوړونکي او د دې نازلونکي دا یو دی دا دغه چې باقي نه د پېښه سره د مزکه چې د او تبخت د مزکه او طبقه لري دا برازه موسه ماسه په خپل ځان کې د جغرافیي علماو د مزکه وسويشه د دغه خور د لکه پیاز تر یو خو 2 کیلومتره پلانې خور دی بیا پلانې عین دغه او د قران کریم ویل نو دای هغه ته اشاره کوي چې کوم زکه ده امه خالق هغه څوک دی چې دغه الحمدلله نازله کړی ده که اسمان دی امه خالق هغه څوک دی چې دغه الحمدلله نازله کړی ده د دې د آیاتو تعداد او د تعداد سره برابر د حروف تعداد په مدرسه چې د حروف یو سل څوار رسي او جهان چې ځنی جوړ دی هغه اصلي عناصر هغه مګر د ساينس یو پلټ یو سل څوار رسي عناصر کشف سو بالان ورنس دا وایي چې معنا دغه کائنات خالق او دغه نازلونکي خالق دا یو ذات نو دا د اعجاز علمي دی چې په دې کې دی صدق الله العظیم واخر دعوانا الحمد لله